ډېرو ورونو ماته میسیج وکړي او رابطې وکړي چې ته په دې موضوع باندې څه ووایه چې د یوټیوب کې او فیسبوک کې دا بعض کسان د علماو نصیحتونه نشر کوي او په هغې باندې ناروا تصویرونه لګوي نو دې باره کې ته څه وایې زه دې باره کې دا وایم کم کسان چې د علماو تقریرونه او بیانونه نشر کوي بعض په دوی کې هغه دي چې نیت یې صرف ده کوي چې الله موږ له اجر راکړي او دا ډېر دي الحمدلله دا ډېر دي بعض هغه دي پیسې پې ګټي پیسې ګټي په یوټیوب په یوټیوب کې پیسې ملاوي په فیسبوک کې هم پیسې ملاوي داسې ما اورېدلي دي چې په فیسبوک کې هم پیسې ګټلی کېږي نو دوی داسې چل کوي بیا دا بعض کسان زه ټول نه یادوم دا بعض داسې چل کوي چې دې له داسې قسمه تصویران پې لګوي چې دا خلک زیات نه زیات دا ویډیو دا وګوري نو دې ته پکې نه ګوري چې دا تصویر شرعاً روا دی او که دا ناروا دی نو دلته دا نصیحت یاد ساتل پکار دي کم ملګري چې د علماو بیانونه نشر کوي او نصیحتونه الله دې ولې اجر ورکړي ډېر ښکلی کار کوي ډېر ښکلی کار کوي د علماو نصیحتونه نشر کول د علماو بیانونه نشر کول دا خو دعوت دی او دا دعوت یو لاره ده خو دا خبره یاده ساتئ چې د بیان سره داسې تصویر لګول چې هغه شرعاً حرامي نو دا سړی الټه ځان په ګناه کې ورچوي وګوره څومره نقصان وشو غریب غواړي څه چې سره ته میلاو شي اجر میلاو شي او پرېوته په څه کې په ګناه کې ما لیدلي دي که ما لیدلي دي د ډېرو علماو بیانونو سره زموږ د خپلو بیانونو سره داسې کړي ما ته بعضو کسانو رالیږلي خو موږ خو څوک پېژنو نو دا خو نه چې دنیا کې څوک زما بیان نشر کېږي نو زما سره رابطه ده خلکو شوق دی الحمدلله بیانونه نشر کوي لګیا دي زه څه پېژنم هر یو زموږ ته پته نه چې څوک یې نشر کوي څوک نه نشر کوي نو د جنۍ تصویر به یې لګوي لکه اوس مثال کې مسله د واده ده لکه مسله د څه بیانو د واده نو ته به د هلک او د جنۍ تصویر پې لګولي دا حرام شو ته مسله نشر کوې مسله نشر کوې عنوان وله ورکړه د واده پلانې مسله یا په پلانې موضوع باندې بیان خو د جنۍ تصویر ورکول دا حرام دي بېهوده تصویران پکې موږ دي بېهوده تصویران یا خو جهل دی او موږ به ښه ګمان وکړو چې دا ناپوهي ده او یا هغه کسان پکې شتي چې هغوی پیسې ګټل غواړي نو داسې قسمه تصویران چې ولګوي نو هغه بیا د خلک یې ډېر ګوري او چې څومره ویډیو ډېره کتې کېږي نو دومره دته پیسې ډېرې ملایي صرف دا به لږي ښه ګمان به کوو هغه دا ښه ګمان دی چې جهل ناپوهي ده غفلت دی ټولو ملګرو ته زموږ دا نصیحت دی که هغه د هر عالم بیان نشر کوي او د هر عالم نصیحت نشر کوي یو اراده خپله نیت به خالص ساتئ چې دا زه د الله دپاره کوم چې الله دله اجر درکړي دویم دې سره به بېهوده او ناروا تصویران دا نه لګوئ عنوان ورسره ولګوه عنوان ولګوه په دې عنوان باندې بیان دی څه پوسټ وی جوړی څه پې جوړی جوړ که خو چې روایي شریعت د اصولو مطابق غیر شرعي تصویران لګول ما ووایي که لږ ساعت مخکې چې الټه دی غریب راوتې دې لپاره چې ثواب وګټم الټه به څه کې پرېوتو په ګناه کې هغه عالم ګوره دې نه بېزاره دی دا هم یاده کوي هغه عالم په دې نه ګناهګاري ځکه چې اوس زموږ باره کې زموږ بیانونو باره کې نو موږ چې چا اجازت نه دی ورکړی اوسه او څنګه به د ناروا کار اجازت ورکړو څنګه به موږ د ناروا کار اجازت ورکړو په دې باندې الله دغه علما نه رانیسي او نه دغه دعات پرې رانیسي دا د دې سړي شخصي کار دی او یقینا چې دا جرم دی د زنانو تصویران لګول بېهوده تصویران لګول په بیانونو باندې او بیا جرم
داسې جرم نه دی. یو خو یو سړی دی د جنۍ تصویر یې هسې نشر کړو، یو سړی د دیني مسلې سره د جنۍ تصویر لګوي. دا خو ډېره ناروا ډېره ناروا یې وکړه که نه، چې مسله دیني روانه او ته ورسره د جنۍ تصویر لګوې او ته ورسره یعنې داسې تصویر چې موږ ته پته ده که بعضو ملګري لکه د نمونې په طور موږ ته رالیږي، موږ ته وایي تاسو نصیحت وکړئ. نو زما دې ملګرو ته نصیحت دی چې ډېر خیال کوئ، خیال کوئ دا قسم کارونه دا الټه تاسو په الټم په مصیبت کې وراچوي. سړی به چې ثواب ګټم ثواب پرېږده، الټه ګناهګار شو که چې دا تصویران دې ته چې څومره خلک ګوري دی پکې شریک دي. الله دې دغه ملګرو ته هدایت وکړي او کومو چې کړي دي الله دې هغوی ته عفو